تعذبهم کته د مسیحیانو ته عذاب ورکې فانهم عبادک دا خو ستا بندگان دي کدی کې چا کفر کړی دی او بيدین دي غلط شوی او تور ته عذاب ورکې نو بنده دی ته نه وسوک منی کوي نشي وان تغفر لهم او کته ورته بخنه کې ته بخي چا چې په دوی کې ایمان راوړی دی مثلا هغه بخي فانک انت العزیز الحکیم نو بشک ته غالب او حکمت والا ہے قال الله ویلی الله هذا دا یوم ينفع الصادقین صدقهم داسې ورځ ده چې فایده به رسوي صادقانو ته ریښتونو ته د دوی رښتینولي چا چې رښتیا ویلي د الله توحید یې منلی شرک یې نه یې کړی لهم جنات تجري من تحتها الانهار دې ته جنتونه دي جاري به وي د هغې د ونو لاندې نهرونه خالدین فیها ابدا دی به پکې همیشه همیشه پراته وي رضی الله عنهم ورضوا عنه دی د الله نه راضي به وي او خوشحال به وي او الله به دی نه خوشحال ذلك الفوز العظیم دا کامیابي ده لویه لله ملک السماوات والارض الله لره د بادشاهي د آسمانونو او د ځمکې وما فیهن او د هغه شیانو بادشاهي چې په دې ځمکو اسمانونو کې دي وهو على كل شيء قدير او هغه الله چې دی په هر شي باندې قادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا ده سورة انعام د سورة مائده او د سورة انعام منس کې ربط دا ده ګوره د سورة مائده په اخر کې ویل شو لله ملک السماوات والارض او د سورة انعام په اول کې ویل شو الحمد لله الذي خلق السماوات والارض د لله ملک السماوات والارض معنا دا چې الله د ځمکو اسمانونو بادشاہ دی چې د ځمکو اسمانونو بادشاہ دی نو الحمدلله نو د حمد او د تعریفونو مستحقم امغه دی د حمد او د تعریفونو مستحقم امغه الله د حمد او د تعریف مستحق سوره بقره کې او سوره فاتحه کې دا ربطو فاتحه کې مونږ دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته سم لاره بقره کې مونږ ته ویل شو الف لام میم ذالک الکتاب هدى لا ریب فیه هدى للمتقین دا هدایت سوره آل عمران چې وو هغه کې امغه مسائل بیا ډیر مشرح شوي دي او تفصیلی بیان شوی دی چې کوم بقره کې بیان شو بقره کې یهودو سره باسو آل عمران کې ختم په بقره کې نسواراو سره باسو آل عمران کې هغه جاری شو وګت شو هغه باس وضاحت پکې و سوره بقره کې د جهاد یو برخه پوره د جهاد و سوره آل عمران کې د احد په جنگ باندې تبصره وشو نو هغه ته چې د جهاد ذکر دلته پورا راغی وضاحت کې په هغه باندې خبره سوره بقره کې يهودو سره ډېرې خبرې وشو په سوره آل عمران کې اولنې تقریر د سوره آل عمران هغه کې يهودو سره په خبره شو د بنو قینقاع يهودو سره د بدر د جنگ نه پس دا د هغه ارتباط سوره آل عمران پسې سوره نساء راغله نو په سوره نساء کې امغه احکام بیا نورم هغه مخکې لاړ او تشریحات وشو او هغه احکام تکمیل شو چې کوم احکام په سوره بقره کې چې دی هغه شوي شروع شوي او بیان شوي هغې باره کې حکمونه نازل شوي هغه په سوره نساء کې تکمیل طرف ته لاړ او مائده کې بالکل اخري تکمیل حد ته ورسېد ځکه مائده اخرنیو سورتونو کې نبی علیه السلام د ژوند اخر
وخت کې چې دی نازله شوې. نو نساء مائده کې سړی ډېر فرق محسوسوی نه شي، یو قسم مسایلو نه بحث کوي، خو دلته هغه شیان تکمیل شو، نورم تکمیل شو او خپل اخري حد ته ورسېدل. نساء پسې د سوره مائده پسې سوره انعام، نو سوره انعام چې دی هغه مکی صورت دی، مکی صورت دی. نو د هغې ارتباط چې دی موږ بیان کړو. یو اسمي ارتباط دی، هغه داسې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله موږ ستا عبادت کوو او ستا نه مرسته غواړو. لا نعبد البقرة ولا نستعین منها، د غوا عبادت هم نه کوو، د غوا نه مرسته هم نه غواړو کما عبدها الیهود، لکه چې یهودو. ولا نعبد آل عمران، او د آل عمران عبادت هم نه کوو کما عبدتها النصارى، لکه چې نصارا وکړو. آل عمران کې عیسی علیه السلام شامل دی که نه امور، موږ د دې عبادت نه کوو. بیا ثم نعطي النساء صدقاتهن نحلا، د ښځو کوم مهرونه چې دي هغې کوم حقوق چې موږ باندې دي هغه موږ پوره ورکوو. داسې نه کوو لکه مشرکان چې هغې د ښځو مهرونه او حقوق ټول له مشرکانو ضایع کول، ځکه هغې سره دین او کتاب نه و، چې څه یې خوښه وه همغسې کول. نو چې موږ دونه نیکان شولو چې ستا عبادت کوو، تا نه کومک غواړو، د غوا نه کوو، د آل عمران نه کوو او د ښځو مهرونه پوره ورکوو، نو ته موږ ته انعام راکړه که نه. فانزل علینا مائدة من السماء، من اسمان نه مائده نازله کړه، رحمتونه او برکتونه دې راباندې نازل کا. نو چې نازله شو مائده، نو چې تا موږ باندې رحمتونه او برکتونه وکړل، نو موږ هم چې دی څاروو کې شرک نه کوو، لکه بحیره او صاحبه او وسیله، دا څارو مرو کې موږ شرک نه کوو. مشرکینو د بوتانو په نوم باندې خوشه کول او نظر کول، نو موږ چې ذبح کوو حلالو ستا په نوم باندې وکړو. مشرکینو غوندې معامله موږ نه کوو. او نور خو چې سړی دقیق قرآن وایي د الف لام میم نه د سوره مائده اخر پورې دا نه محسوسوي چې دا لا بیل صورت دی او دا لا بیل څه شی وایي، تقریبا یو قسم بحث روان دی. سوره بقره کې توحید بیانو، ولې آل عمران کې نو، ولې په نساء کې نو، ولې مائده کې نو. سوره بقره کې د رسالت مسله ده، ولې دې کې نه وي. سوره بقره کې د جهاد مسله وه، ولې په آل عمران او نساء او مائده کې د جهاد مسلې نه دي بیان شوي. بیان شوي دي، مائده کې به لږه کمه بیان شوي، خو آل عمران او نساء کې ډېره زیاته بیان شوي. په سوره بقره کې انفاق فی سبیل الله مسله بیانېده، ولې په آل عمران کې د انفاق ذکر نشته، ولې په نساء کې د انفاق ذکر نشته. ټولو کې شته، په ټولو صورتونو کې. اوس سوره انعام چې موږ وایو، موږ او تاسو د مدني صورتونو نه راووتو، بیا شروع کېږي. انفال او توبه بیا مدني دي، خو اوس مائده نه پس موږ د مدني صورتونو نه ووتو، مکي صورتونو ته داخل شو. مکي صورتونو کې زیات الله توحید بیانوي، رسالت مسله بیانوي، د اسلام اساسي اخلاقي اصول پکې بیانوي، او عقیده پخولو دپاره د آخرت مسله پکې بیانېږي. نو د دې نوم ایښی دی الانعام، ځکه د هغه څاروو ذکر پکې راغلی، بحیره، صاحبه، وسیله او حام. دا نه چې بس انعامو نه به بحث کړي، څاروو نه به بحث کړي. د نزول زمانه دا د نبي صلی الله علیه وسلم د مکي ژوند په اخر کې نازل شوی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دا ټول یو ځل نازل شوی دی سوره انعام. د معاذ ابن جبل د کاکا لور اسماء بنت یزید وایي چې کله دا صورت نازلېده، نبی صلی الله علیه وسلم په اوښه سپور او پړی ما نیولی و، دونه زور په اوښه باندې راغی چې تا به ویلې چې هډوکي مات شو، ځکه هغې نالخت کو د زور نه. او کومه شپه باندې چې دا صورت نازل شوی دی، نبی صلی الله علیه وسلم د وحی کاتبان غوښتي همغه شپه یې لیکلی. د دې صورت مضامین دا وایي چې دا د مکي دور اخرنیو صورتونو کې دی. شان نزول یې څه دی؟
کله چې دا صورت نازلېده نو د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې او مشرکینو سره چې هغه کومه خبره کوله کوم بحث او مناقشې روانې وې هغې باندې 12 کاله تېر شوي د قریشو مزاحمت ظلم جفاکاري او بیادبي هغه بالکل انتها ته رسېدلی او د مسلمانانو یو غټ تعداد خلک د هغوی د ظلم نه او د هغوی د جبر نه تنګ شوي او حبشو ته هجرت کړی په دغسې حالاتو کې دا صورت نازل شوی غټ غټ مباحث د دې صورت څه دي غټ مباحث د دې صورت دا دي د دې صورت مضامین ودي غټ مضامین نور ضمني خو ډېر شیان بیان د شرک ابطال چې شرک نظریه صحیح نه ده دا عقیده صحیح او د توحید د عقیدې طرف ته دعوت توحید عقیدې طرف ته دعوت یوازې الله د بندګۍ لایق دی الله نه بغیر بل څوک د بندګۍ لایق نشته نه انبیا نه ملائک نه پیران نه زیارتونه نه باباګان نه پیریان نه بوتان نه حکومتونه نه خانان ملکان ملایان هیڅوک د بندګۍ لایق نشته یوازې الله دویم د عقیدت دوم د آخرت د عقیدې تبلیغ پکې شوی دی چې آخرت شته الله به حساب کتاب کوي دریم د جاهلیت د توهماتو تردید پکې شوی دی بحیره او صاحبه وسیله او حم اخو سوره مائده کې ذکر شوی دې کې دې ته ځکه سوره انعام و چې نور قسم څاروي دي نور قسم څاروي دي چې هغه دوی حرام ګرځول د هغې ذکر په دې صورت کې شوی دی هغه به زه هغه وخت سره هلته اشاره وکړم نو هغه د جاهلیت توهمات او د غټو غټو اسلامي اخلاقي اصولو تلقین دی دلته شوی هغه اخلاقي اصول چې هغې باندې اسلامي ټولنه باید چې پرې ودرېږي هغه باید د اسلامي ټولنې د ودرېدو دپاره ستونو کار ورکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شي طرف ته دعوت ورکو هغې باندې چې خلکو کوم اعتراضات و د هغې جوابونه نبي علیه السلام باندې چې کوم اعتراضات دعوت باندې اعتراضات یا داعي باندې اعتراضات پنځم بس دا دی شپږم نبی علیه السلام ته مسلمانانو ته په دې صورت کې الله تسلي ورکړی چې اوس وخت نږدې شوی دی د اسلام د غلبې او د کامیابۍ منکرین او مخالفین چونکې 12 کاله هغوی سره خبره شوې نو په دې صورت کې هغوی ته نصیحت هم شوی دی تنبیه شوي هم دي چې ګوره څه مه کوئ او تهدید شوي تهدید هم دا صورت چونکې مکی صورتونو کې اولنی صورت دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم مکی ژوند چې دی علماو یو څو دورو ته ویشلی هغه دورو باندې هم لږ ځان باید موږ پوه کړو ځکه مکی صورتونه چې دي د مدني صورتونو غوندې نه دي چې د یو صورت د نازلېدو وخت موږ ته معلوم وي بلکې په مدني صورتونو کې د ډېرو آیاتونو د نازلېدو تاریخونه معلوم خو مکی صورتونو کې داسې نه ده مکی صورتونو کې تقریبا د صورتونو د نازلېدو تاریخونه ډېر دقیق نه دي بعضې مو معلوم وي خو ټول ډېر دقیق نه دي نو هغه چې خلک معلوموي د صورتونو د اندروني شهادت نه معلوموي مثلا هغه حالاتو ته ګوري بیا وایي چې په دې حالاتو کې خو داسې خبرې پکار وي نو کوم شان خبرې چې کوم صورتونو کې وویني دننه موضوع وایي چې دا به د دې دور صورت نو دا داسې میاشتو کلونو باندې چې ته تقسیموي دا لږ سخت کار وي نو دې وجه نه دا ادوارو ته علما تقسیموي دورونو ته اول دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت چې دی 3 کاله په دې 3 کالو کې دعوت خفیه طریقه باندې چلیدل مزاحمت څه شی نه نو د هغه وخت صورتونه چې دي
هغې کې هم داسې د چا تهدیدولو رد و کت پکې نشته نرم د دین دعوت پیش شوی په دې خبره باندې پوه شو شرک او کفر باندې رد شوی د اسلام اساسي اخلاقی اصول پکې بیان شوي د قیامت د مسالې ذکر شوی د توحید او د رسالت د مسالې ذکر شوی مناقشې پکې ډېره نشته په دې خبره باندې پوه شو دوم دور دا 2 کاله یعنی 4 او 5 کال دوی کې دعوت ښکاره شو بحثونه شروع شو دا خبرې شروع شو نو مزاحمت شروع شو بیا اسلام پورې به خلکو خندلې استهزا به یې کوله الزامات سب و شتم کنځلې دروغجن پروپاګنونه او ډلهبازي دا شروع شو د اسلام خلاف او بالاخر په هغه مسلمانانو باندې ظلمونه شروع شو چې مسکینانو غریبانو کورنۍ کمزورې وي هغه به یې وهل ټکول دریم دور 5 کال نه شروع کېږي 10 پورې د ابو طالب وفات پورې دا تقریبا 15 کاله جوړي دې کې مخالفت انتهایی شدت اختیار کړی ډېر مسلمانان د کفارو د ظلم او ستم نه تنګ شوي حبشې ته هجرت کړی کوم خلک چې په مکه مکرمه کې پاتې وو هغه یې په شعب ابي طالب کې بندیان کړي د هغه معاشي او معاشرتي یعنی اقتصادي او اجتماعي بایکاټ شوی قطع تعلق شوی چا په څه شی خرڅوی نه شو هغوی چا نه څه شی اخیستی نه شو او یو قسم تعلق هم د هغوی سره اجازه مې نه ورکړه 3 کاله مسلمانان هلته بند ډېر خلک لاړه حبشې ته هجرت یې وکړو 4م دور چې دی د 10 نبوي نه 14 پورې دی تقریبا 3 کال دا هم د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو دپاره او رسول الله دپاره د سختۍ او د مصیبت زمانه وه په مکه کې د مسلمانانو دپاره ژوند ګران کړی آخر کار د الله په فضل او کرم باندې د مدینې د اوس او خزرج د قبایلو د انصارو زړونه الله اسلام ته پرانستل او نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړ چې ته مدینې منورې ته راشي نو رسول الله او صحابه د مدینې د خلکو په دعوت باندې او د هغوی په بلنه باندې رسول الله مبارک مدینې منورې ته لاړل په دغه ادوارو کې چې په هر دور کې د قرآن کوم صورتونه نازل شوي دي نو هغه صورتونو کې د هغه دور خصوصیات چې دی ښکاري نو همغو باندې خلک فوکس کوي او د همغې نه استفاده کوي پوهېږي چې دا صورت د کم دور سره تعلق د اولنیو 3 کالو سره که دومني دور چې 5 پورې دی درېمنی دور چې 5 نه 10 کال د نبوت پورې دی او 4منی دور چې 10 نه 14 پورې دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون حمد الله ته دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وجعل الظلمات والنور جعلم په معنا د خلقه دی او پیدا کړي دي تیرې او رڼا تیرې هم پیدا کړي رڼا هم پیدا کړي تیرې جمع ده ځکه تیرې خو ډېرې دي کفر الحاد لادینیت زندقه او بېدیني د هغې مختلف شکلونه دي یو شکل نه شکلونه ورته ډېر کړي دې دپاره چې د خلکو رغبت پکې پیدا شي که یو دام کې څوک ونه نښلي چې بل دام کې ونښلي چې یو بل دام کې ونه نښلي چې بل دام کې ونښلي او شیطان ډېرې کړي او نور او رڼا چې ده هغه یوه ده بس د اسلام رڼا ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیا هغه خلک چې کفر کړی په خپل رب سره یعدلون برابرۍ بوتان
او مخلوقات بوتان او نور مخلوقات خپل پروردگار سره برابروي د هغې عبادت کوي د پروردگار د عیسی علیه السلام هم کوي د الله هم کوي هو الذي الله غزاد د خلقکم من طین چې تاسو پیدا کړي د خټې نه ثم قضا اجلا بیا یې مقرره کړې ده نیټه خټې نه ته پیدا کړې بیا درته نیټه مقرره کړه چې په فلانۍ ورځ باندې به مري واجل مسمى عنده او یو معلومه نیټه الله سره بل هم شته چې هغې کې به دا ټوله دنیا ختمېږي چې هغه د آخرت اجل دی نیټه ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ دا ثم چې دی وي دلته د استبعاد دپاره دی ومعنى ثم استبعاد من كفرهم د ثم معنا چې ده د دوی د کفر نه الله استبعاد کوي چې تاسو بیا کفر ولې کوئ ثم انتم تمترون نو بیا تاسو چې دی شک کوئ په توحید د الله کې او په دین کې او په پیغمبر کې او انکار کوئ یعنی الله تاسو پیدا کړي یی او الله تاسو مړه کوي بیا هم تاسو شک منئ وهو الله او هغه الله دی فی السماوات و فی الارض په اسمانونو کې او په ځمکه کې څه مطلب یعنی الله معنا ده المعبود بحق اگر رښتونی معبود دی او هغه حقیقي معبود دی په اسمانونو کې هم په ځمکه کې بل معبود نشته اسمانونو کې هم د هغه عبادت کېږي ځمکه کې هم د هغه عبادت یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون هغه پوهیږي په هغه شیانو باندې چې هغه ستاسو سر دی پټ شیان دي ستاسو وجهرکم او ستاسو په ښکاره شیانو باندې هم پوهیږي ویعلم ما تکسبون او پوهیږي په هغه شیانو باندې چې تاسو یې کوئ ټولو ته معلوم په نیکیو به ثواب درکړي په بدیو به عذاب درکړي که خوښه یې وشوه که خوښه یې وشوه وبه یې بخي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين او نرازي دوی ته سنخه د نخو د پروردگار د دوی الا كانوا عنها معرضين مگر دی دا غینه اعراض کوي که څه معجزه راځي که څه نښه راځي څه نور دلایل ویني نو دی د هغې نه اعراض کوي توجه ورته نه ورکوي د الله د وجود او د الله د توحید نښې څو قسمه دي یو انفسي نښه ده چې تی خپل ځان کې ویني یو آفاقي نښې دي او دلایل دي چې کائناتو کې وي یو وحیي نښې دي چې هغه ته په آسماني کتابونو کې وي یو هغه معجزات دي چې د پیغمبرانو په لاس باندې صادریږي دا ټولې نښې نو دی د هغه نښو نه اعراض کوي توجه ورته نه کوي نو ځکه ښې نتیجې ته نه رسېږي فقط کذبوا بالحق لما جاءهم نو یقینا دی حق تکذیب کړی دی او دروغ یې ورته ویلي چې دا دروغ کله هم چې ورته راغلی فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون فقط کذبوا بالحق نو یقینا دی د حق تکذیب کړی لما جاءهم کله چې دوی ته راغی کله چې دوی ته حق راغی دوی هغه د حق تکذیب وکړ فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون نو زر ده چې رابشي دوی ته خبرونه د هغه شیانو چې دوی ورپورې ټوکې کوي چې دوی کوم شي پورې استهزا کوي ټوکې کوي د هغې خبرونه به دوی ته راشي دې نه مراد د هجرت نه پس چې کومې کامیابۍ الله ورکوي دوی به پوه شي چې بدر کې شکست وخوړو فلاني ځای کې داسې شو فلاني جنګ کې داسې شو فلاني جنګ کې داسې شو خبرونه به ورته راشي دا پیشینګویي وه د نبی صلی الله علیه وسلم د کامیابۍ او د مشرکینو د شکست دغه وخت کې نبی علیه السلام هم نه پوهېده چې دا به څنګه کېږي دا خبره به کوم خوازي 14 کاله ډېر شی دی څوک کوشش نو الله به د دې خبرونه به راشي او مشرکین هم په دې نه پوهېدل چې دوی به څنګه کامیابېږي لږونه خلک مسلمانان هم په دې نه پوهېدل چې دا ټول عربستان شرک نیولی دی او موږ ټول 200 نفره نه یو دا به څه کېږي خو الله وایي د دې خبرونه به راشي